بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله میری تاسو سره دی پنتون له خونه دا وادي سره سم دوستانو څنګه تاسو ته ما ویلي چې تاسو ته به زه فوټوشاپ کار کوم، البته پروجیکټ بیس باندې. تاسو ته په دغه نننۍ ویډیو کې چې د دوستانو زه یو منظره جوړوم چې د څنګه تاسو کولی شئ د شیپ ټول په مرسته باندې په فوټوشاپ کې یو منظره ساز کړئ. دغه ویډیو چې د دوستانو هغه خلکو لپاره دی چې څه ناڅه په فوټوشاپ باندې پوهېږي. که چېرته تاسو فوټوشاپ نه وي زه نه لاړ شئ زما په چینل کې تاسو ته مې د فوټوشاپ کورس چې دی هغه اپلوډ کړی، اول هغه وګورئ، بیا راشئ په دغه پروجیکټ باندې کار وکړئ. نو د پروجیکټ د شروع کولو لپاره زه راځم نوې فایل خلاصوم چې په دوه طریقو باندې موږ کولی شو چې یو نوې فایل خلاص کړو، یو د کنټرول ان د شارټکټ له خوا نه، بل چې دی دوستانو د فایل د نیو له خوا نه. زه راځم فایل نیو ورته انتخابوم. دلته چې دی ویت د پروژې چې دی دوستانو 7559 چې دی دا ورته زه ویت چې دی دا ورته زه انتخابوم، او هایټ چې دی 4250 البته پکسل دا ورته تاسو پکسل انتخاب کړئ. ریزولوشن ورته 300 وټاکئ یا ولیکئ ورته، او بل چې دی کلر موډ چې دی دا ورته RGB انتخاب کړئ. کریټ باندې زه کلیک کوم، نوې صفحه چې دی دا خلاص شو دوستانو. زه اوس غواړم دغه صفحې ته زه یو رنګ ورکړم، البته د ګرین له خوا نه. نو دغه رنګ چې دی دوستانو دغه جګري رنګ د دې کلر کوډ چې دی 7430 دی. که چېرته ستاسو فورګراوند رنګ چې دی دا رنګ انتخاب نه وي نو څنګه تاسو کولی شئ چې دې رنګ ته تاسو تغییر ورکړئ. دوه کلیک وکړئ دوستانو. مثال اول دغه سور رنګ ورته زه انتخابوم، دوه کلیک په دغه فورګراوند باندې وکړئ، او دغه رنګ چې دی کوم کوډ تاسو ته معلومات چون کاپي اخیستی دلته دوه کلیک وکړئ او پیسټ کړئ، کنټرول وي، هغه کلر چې دی دغه کلر البته دلته یې ښیي. نو دا انتخاب شو. بیا اوکې باندې زه کلیک کوم، دا رنګ چې دی دلته په فورګراوند کې دا انتخاب شو. بیا راځم زه دې ته یو رنګ ورکوم، دلته راځم بلنډینګ موډ آپشن ته، په دې زه کلیک کوم، بیا ګریډینټ دلته چې دی دوستانو زه ورته بیسیک انتخابوم، بیا دغه اولنی چې کوم ډیزاین دی دا ورته زه انتخابوم. البته زه د فوټوشاپ د 2021 ورژن نه زه استفاده کوم. بیا راځم دوستانو زه غواړم چې د دې رنګ چې دی دا سور طرف ته بره راشي، او لاندې ورته زه تور چې دی هغه ورته زه ټاکم. دوه کلیک دلته کوم دوستانو، دغه رنګ چې دی دا خو صحیح دی. راځم دغه زیړ رنګ ته، په دې دوه کلیک کوم، دغه تور ورته زه انتخابوم، اوکې. او بیا چې دی دوستانو زه غواړم چې د دې انګل ته مثال بره تور دی، زه غواړم چې دا تور لاندې راشي او دا سور چې دی یا جګري چې دی دا د پاس لاړ شي یا پورته، اوکې. دغه انګل نه چې دی دا زه رانیسم تر دغه ځای پورې، صحیح شو دوستانو. بیا اوکې. اوس زه غواړم دوستانو چې دلته زه یو غر رسم کړم، البته د شیپ ټول په مرسته باندې. زه راځم شیپ ټول ته دوستانو، دلته راځم الیپس ټول ورته زه انتخابوم، زه یو الیپس ټول رسموم تر دغه ساحې پورې، بیا خپل کلیک پرېږدم، بیا راځم دغه موف ټول ورته انتخابوم، زه وایم چې دغه تپه یا دغه غر چې دی راته تر دغه ځای پورې راوله. کنټرول ټي دغه چیک باکس چې دی یا دغه زنجیر چې کوم څه چې دی دوستانو آپشن دا ورته ان چیک کوئ. دا زه لږ دې طرف نه غټوم، او همدارنګه چې دی دې طرف نه، فکر کوم دا به صحیح، بله دا صحیح شو. بیا زه دغه اوکې چې دی یا انټر وهم، بل چې دی راځم بیا شیپ ټول ورته زه انتخابوم. دلته تاسو وګورئ دوستانو چې سټروک چې د دې شیپونه باید ونه لري. د دې رنګ ته زه تغییر ورکوم، دوه کلیک په همدغه لیر باندې کوم، بیا دغه تور ورته زه انتخابوم، اوکې. اوس زه راځم دوستانو دلته یو چې کوم سپوږمۍ دی هغه ورته زه وباسم، دغه شیپ چې دی لږ نور هم لاندې راولم. بیا راځم دغه الیپس ټول چې دی دا دوباره انتخابوم، یو کلیک کوم دوستانو، شفټ او الټ ورسره نیسم، یو سپوږمۍ تر دغه اندازې پورې زه وباسم. بیا راځم دوه کلیک کوم دوستانو، دغه رنګ چې دی دوستانو که چېرته زه په دې باندې زه کلیک وکړم، دغه کلر کوډ دی، دغه کلر کوډ تاسو کولی شئ چې په خپل پروجیکټ کې هم دې نه استفاده وکړئ. بیا اوکې. بیا راځم موف ټول ورته انتخابوم، زه غواړم چې دغه سپوږمۍ چې دی دغه ساحې پورې راشي. اوس غواړم چې دغه سپوږمۍ چې دی دوستانو د دې غر چې دی په شاته باندې زه راولم، دغه لیر ورته زه انتخابوم، راځم لاندې. دلته که چېرته تاسو لاندې راشئ ګوره تاسو ته یو خط راښکاره کېږي، د دې خط سره دا لیر پرېږدئ، نو دغه څه چې دی دغه سپوږمۍ ده د دې غر شاته
موف شو یا لاړ. اوس زه غواړم دوستانو چې دلته زه یو دوه مرغه راولم. د دې کار لپاره زه راځم دلته شیپ ته، کسټم شیپ ته. که چېرته تاسو دلته راشئ دوستانو، ستاسو ته په کسټم شیپونو کې چې د صرف دغه څلور څه چې دی دغه څلور ګروپه د شیپونو تاسو ته ښیي. البته دا د فوټوشاپ چې کوم څنګه تاسو ته ما ویل 2021 ورژن دی. نو دغه شیپونه چې دي دوستانو که چېرته زه راشم هغه مرغه راولم دلته نشته. نو د دې اکټیو کولو لپاره یا راوړلو لپاره راځم دوستانو وینډوز ته. دلته چې دی تاسو ورته شیپ انتخاب کړئ. بیا چې دی دوستانو دغه درې کرښه یا دغه آپشن چې دی په دې تاسو کلیک وکړئ. لیګسي شیپ ان مور چې دی په دې تاسو کلیک وکړئ. دلته چې دی تاسو ته نور شیپونه چې دی په فوټوشاپ 2021 کې راځي. بیا زه راځم په دې کلیک کوم. بیا راځم دوستانو 2019 شیپونو. دلته چې دی فلاینګ انیمل چې کوم ګروپ دی هغه ورته زه پیدا کوم. دغه دی دوستانو فلاینګ انیمل چې دی دا زه ورته انتخابوم. دغه شیپ چې دی دا زه ورته راولم. دا زه انتخاب کوم او دلته چې دی یو رسم وباسم. وبخئ کنټرول زیډ دا زه کلیک کوم. دا داسې را ډریګ کوم. وګورئ دوستانو دا شیپ چې دی ما راواغسته. بیا زه بندوم، دوه کلیکه کوم په دغه شیپ باندې. د دې رنګ ته چې دی زه تور رنګ ورکوم. اوکې. بیا موف ټول ورته انتخابوم، کنټرول ټي. بیا چې دی دوستانو دغه زنځیر دا ورته زه انتخابوم. دا زه لږ کوچنی کوم تر دغه ځای پورې. لږ بیا نور هم غټ کړم. اوکې. دې نه اوس زه غواړم چې کاپي واخلم. کنټرول جې باندې هم کولی شم او بل چې دی دا لیر زه انتخابوم او دغه پلس ساین چې دی دې ته راولم تر څو دغه لیر نه زه کاپي واخلم. دغه لیر چې دی دا کاپي شو. دا بیا موف ټول ورته انتخابوم. د دې ځای ته لږ تغییر ورکوم. بیا کنټرول ټي. دغه آپشن بیا تاسو که چېرته تاسو ورته چک نه نو تاسو ورته چک کړئ. دا لږ نور هم زه کوچنی کوم تر دغه ځای پورې. لږ نور بیا هم کوچنی کوم تر څو لږ لرې معلوم شي. بیا اوکې. اوس چې دی دوستانو غواړم چې د نور ښکلا لپاره دلته یو ونه چې دی دا زه راواخلم. بیا راځم کسټم شیپونو ته. په دې زه کلیک کوم. بیا راځم دوستانو دغه لیګسي شیپ چې دی دا دلته هم راغلی. په دې زه کلیک کوم. بیا راځم 2019 شیپ ته. دلته چې دی لیف لیس ټری زه غواړم چې هغه ونه راولم دوستانو چې پاڼې ونه لري. که چېرته راشم لیف لیس چې کوم ټریز دي دې ونه زه یو غواړم چې یو ونه واخلم. فکر کوم دغه ونه چې دی دا به مناسب وي. دا داسې را ډریګ کوم. په دې زه کلیک کوم دوستانو راځم. دا ونه چې دی زه دلته رسموم. بیا موف ټول ورته زه انتخابوم. دا به لږ معمولي کوچنی کړو تر څو دغه ونه چې دی لږ لرې ښکاره شي. بیا تاسو دغه څه چې دی دغه آپشن دا چک کوئ ورته. دا به زه لږ بیا اوکې تقریبا لرې ښکاري. اوس زه راځم دوستانو د لا ښکلا لپاره راځم دلته یو دوه مرغان چې دي هغه هم زه راولم. که چېرته بیا راشم کسټم شیپونو ته. بیا راځم 2019 شیپونه چې دي دلته ورته تاسو فلاینګ چې دی هغه پیدا کړئ. فلاینګ انیمل فلاینګ دغه دی. په دې زه کلیک کوم. د دغه مرغانو نه چې دی یو شیپ چې زه راخلم. فکر کوم دا به مناسب دا ورته زه انتخابوم. یو رسم چې دی د دې دلته وباسم. یو او یو بل چې دی دې نه زه کاپي اخلم دغه ځای پورې. دا به لږ زه مخکې کړم. دا زه انتخابوم کنټرول ټي. بیا چې دی د دې سایز لږ به کوچنی کړم. بیا اوکې. فکر کوم دومره بس دی. دوستانو د دې پروژې هدف دا و چې څنګه تاسو کولی شئ هغه الیمنټونه چې په فوټوشاپ کې اویلیبل دي د هغې نه تاسو څنګه استفاده کولی شئ په فوټوشاپ کې. بل چې دی دوستانو که چېرته موږ راشو دغه منظره چې دی د فوټوشاپ له قوانینو له لحاظه معرفي کړو یا تعریفي کړو نو دغه پروژه چې دی دوستانو چې څنګه تاسو ته ما کار وکړو اول چې دی د دې کنټرست هم چې دی ډېر پورته دی. ځکه چې دغه کلر نه ما استفاده کړې دوستانو. دا کلر وګورئ چې څنګه تاسو دغه منظرې ته وګورئ ستاسو سترګې چې دي په
دغه ساحه کې چې دی لګیږي. او بل چې دی دوستانو که چېرته تاسو د فوټوشاپ قوانین زما په چینل کې لوستلی وي نو دغه شیپ چې دی دوستانو او دغه شیپ چې دی د دې ترمنځ چې ما کوم فاصله جوړ کړو نو د سپیس لخوا نه چې دی ما دا فاصله ورته احساس کړه او همدارنګه چې دی د دې سایز ما کوچنی کړ. که چېرته دا سایز چې دی دا نور هم کوچنی کړم نو د دې اول شیپ چې دی د دې او د دې ترمنځ فاصله راته ښایي. او که چېرته تاسو دغې ته وګورئ دوستانو د دې مرغه او د دې مرغه چې دی د سایز له لحاظه چې کوم سایز ما کوچنی کړی موږ ته چې دی فاصله ښایي. همدارنګه دغه ونه چې دی دوستانو د نورو پروژو لپاره چې دی زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.